ان شاء الله ځو بازار ته او د بازار وزټ به کوو او ګورو به چې په پبلک پلیس کې ویډیوز جوړولی شو که نه شو. سلامونه یارانو، نو بازار ته روانو من چې کله زما په دې پل باندې نظر ولګي نو ډیر زیات خفه شم، ولې چې د دې دا سایډونه ډیر زیات خراب شوي دي او واکداران په دې باندې بالکل خاموش دي او د علاقې مشران هم په دې باندې څه اکشن نه اخلي. خو خیر دا د سیاسي وګړو ذمہداري ده، پکار ده چې سر ته ورسي. پل می چې څنګه کراس کو نو دې طرف ته د شولو نالونه شوي او ماشاءالله علاقه ډیره زیاته خوبصورت کړې و. نو د شولو نال خو ډیر زیات ګران وي، خو چې څوک مهنت کوي الله د هغه سیلا ور کوي. نن خو زما مین هدف دا چې بازار ته بزم او خپل مقاصد به حاصلو، ولې چې ما ځان ته دا هدف خوده چې زه به د خلکو د مخې ویډیوز جوړوم. نو دا ځای را باندې ډیر زیات ښه ولګېد او بایک مې سایډ ته کړ او دلته مې ویډیو شروع کړله. سلامونه دوستانو، کلی دی او د کلي رنګونه ښایستونه دا تاسو زما په شا باندې کتلی شئ چې خلکو شولې کرلې دي او ماشاءالله ډېر ښکلی لوک ورکوي، ډېر زبردست. دا زمونږ د کلي ښایستونه. نو ځان مې مین روډ ته راویست او د بازار په طرف باندې را روان شوم، ولې چې کار ډېر ومایي چې خپل کار په وخت باندې پوره کړم. نو دوستانو دا خبره راته تاسو په کمنټس کې وایي چې آیا زه په خپل هدف کې کامیاب یم او که نه یم. ویډیو هم د دې ځای پورې کتلی نو یارانو ویډیو ته خامخا لایک ورکړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ، ولې چې ما په دې میاشت کې ځان ته ګول ښودی دی چې 2500 سبسکرایبر به برابروم. نو په هغه کې ستاسو د سپورټ ډېر ضرورت دی. بیا هم ستاسو ډېره زیاته شکریه چې زما ویډیوګانو ته وخت ورکوئ او چا چې هم سبسکرایب کړی د هغوی هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم. که زما په ویډیوګانو کې څه کمی بیشی وي نو هغه به راته هم تاسو کمنټس کې لازم ووایئ چې هغه کمی بیا موږ پوره کوو. نو بازار خو زموږ نه کافي فاصله کې دی، خو فاینلي بازار ته راورسېدو او د دې ځای نه زموږ د بازار سټارټینګ شروع کېږي. د رقبې په لحاظ سره ماشاءالله زموږ بازار د ټولو نه ډېر زیات غټ دی او دا ځای د میلې په خوړ باندې مشهور دی. دلته هر پیر میله لګي. چې څنګه دلته راورسېدم نو دا بازار را باندې ډېر زیات خالی خالی لګېدو. یو خو د اتوار ورځ هم خو بل طرف ته ډېره زیاته خاموشي وه. نو د بره نه مې هم یو شاټ واخیستو، خو دا راته وایي چې دا ویډیو ما د کوم ځای نه کړې ده. لاندې مې تپوس وکړو چې مشران راغلي دي او هغې د هر څه صفا کړي دي. نو یو طرف ته خو په بازار کې رش نه و ځکه چې ګاډي او ګاډو والا یې سیټ تکلي وو، خو بل طرف ته د دغې غریبانانو دپاره هم څه چل کول غواړي، ځکه چې د سبزو دپاره ځان له ځای مختص کول غواړي، د ګاډو دپاره ځان له ځای مختص کول غواړي. هغه غریبانان لاړ شي نو چېرته لاړ شي. خو خیر زموږ هدف خو بدل دی، ځکه چې زه خو تللی وم د ویډیوګانو په نیت باندې. نو موبایل مې راویست او ویډیوګانې مې جوړول شروع کړو، خو هیچا هم څه پروا نه لرله. خو اخرکار مې آن د کیمره د دکاندارانو نه د ریټونو معلومات شروع کړل. نو ښه کافي ټایم ورسره ولاړم او بحث مې ورسره کولو. نو ما ویل چې اوس به ماته خلک ولاړ وي، خو هیڅوک هم چاته نه کتل او خلک په خپلو کارونو کې مشغول وو. نو نن ما ځان ته 3 ټارګټس ښودي، نو په هغه کې خو یو پوره شو او دویم ټارګټ دپاره یو نوي لوکیشن په طرف باندې را روان شوم. نو د دې بایجان سره هم ودرېدم او شربت مې ترېنه وڅښو. نو ماشاءالله شربت یې خو ډېر زیات زبردست و. نو که د دې خوا له څوک راځي نو د شیخ واجد د دوکان په خوا کې د دې سټال لګېدلی دی او د هغې نه پس مې د دې مارکیټ ویزټ کول شروع کړه. خو په دې کې زیاتره دوکانونه بند وو، ځکه چې دا نوي مارکیټونه جوړ شوي دي. او بل پکې زما د تره زوی دوکان کړی، نو ما خوا ته بیا ورشم د هغه به هم وینم چې په څه صورت حل کې دی، خو هغه هم نن بند. نو د دې ځای نه واپس شوم او د یو نوي لوکیشن په طلب کې مې شروع وکړله، ځکه چې 3 ټارګټس هم پوره کول دي. نو رالمه د چوک په طرف باندې کم چې زموږ د بازار مین چوک دی، نو دلته هم ډېر زیات وګرځېدم او د دې جملې تحقیق مې کاوه چې خلک به څه وایي. خو خلک هېڅ هم نه وایي، دا زموږ د زړونو خپله یره او ترهه ده او دا موږ او تاسو ټولو له پکار دی چې دا یره او ترهه د زړونو نه وباسو او کوم چې زموږ زړه غواړي چې هغه کارونه وکړو، په خپل ژوند کې کامیابي ترلاسه کړو. نو د 3 لوکیشن په طلب کې ګرځېدم را ګرځېدم او ښه کافي ستړی شوم. نو رالم د دې سوداګۍ والا نه مې تپوسونه شروع کړه او د دې سره هم ښه کافي ټایم ولاړ وم. نو دا و زموږ د نننۍ ورځې 3 اهداف چې سر ته م ورسول. باقي به راته تاسو په کمنټس کې لازم وایئ چې آیا دا برابر دي او که نه دي. او د دې نه پس مې ذهن ته رال چې بازار ته راوتی نو خپل لوک ورسره لږ چینج کړه. نو رالم څه قهوې ته او فاینلي خپل لوک مې چینج کړو او د هغې نه پس را روان شوم د خپل کور په طرف باندې. د الله په امان.